اختر مو انجوی کنه چې ته پکې تللی وې کنه چکر مکر مې دا پیر د اختر داسې دغه دا ملکی حالات داسې دی کنه حاجی ها نو اختر داسې کمزور غوندې لګېدو ماته یو فلم وکړو د شاهد خان هغه د اختر ته لګېدلو او دا 2 فلمونو خو زاړو مخکینی جوړ شو حاجی ها او غټ اختر له ریکارډینګ شته کنه سم اختر ته شته ان شاء الله حاجی ها او غټ اختر ته 2-3 فلم دي حاجی ها شروع کیږي مینوالو ته ډېر زموږ طرف اختر مبارکي تیر شوی باسی اختر او راتلون کې اختر اوس نه مبارک کال مرس بدر صاحب ډېر ملنسار او ډېر غریب پرورش ټایپ سره او ما کې پون پاو خو هغه بنو غریب خو پزمکه کې ناستو الله دې وکړي ډېر ښه سړی نو مې دا د اوس نن راتلو نن شوې د راتلو په کار خو دا و چې دی یو ورځ لیټ شوی وی نو بدر صاحب بو کیمره اوچت وکړو هلته یو غر ولته مونږ ډېر تو شوټینګ ته او دا نور اکټران چې تیلو پښتانه دی و بس خپل سیل سپاټو کیو کنه چې لندن ته راغلي بدر صاحب ډېر خدمت کولو آصف خان مې ماما دی زی خورېما او د سره زه ګرځم دی چې چیرته م ځي نو زه د سره یم زم داسې لږ لږ شوقي وم خو بس دا دی چې د ما پیشه بیله وه نور داسې واړه واړه شاټونه ماما سره ما داسې کړي دي ډېرو فلمونو کې نو ماما د موږ ډېر ښه سوپر سټار پاتې شوی دی ما خو اردو کې ډېر کار کړی دی بدر صاحب له اردو دغه و نو او بل هغه شبړ و نو کنه اردو په شو شبوشه جی نه کوله سادهګي به اختیاروله نو ما چې د اردو فلمونه ډېر کړي حاجی ها دی ته د زوړ اختر خو تیر شوی دی د اختر مبارکي مې ورکوم مبارکت خو تیر شوی خو اختر خو تیر شوی دی که نه جي السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زم تاسو قربا ملک شازیب ګرانو عزتمندو کتونکو نن چې ما سره په څنګ کې کم مشر موجود دی یقینا چې د استعارف محتاج نه دی لیجن اداکار عظیم اداکار دی هر څوک یې پیژني ورکوټ نه ورکوټ ماشوم هر مشر هر څوک یې پیژني یو ښه رول ادا کړی فلم کې الله د عمر ورکړي آصف خان ای نن ام سره ناستي ای سره زموږ مرکه ای سره خبر ترې کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام لمخکې د جیم په خپل فورم کې هرکلی وایو مهرباني او زمینوالو ته ډېر زما طرف اختر مبارکي تیر شوی باسی اختر او راتلون کې اختر اوس نه مبارک کال مرس ها انسان څه پته لګي چې یو کني حاجی ها روجي تیر شو کنه روجي تیر شو کنه جی ډېر دی الله فضل ماشاءالله حاجی ها او اختر مو انجوی کنه چې ته پکې تللی وې کنه چکر مکر مې دا پیر د اختر داسې دغه دا ملکی حالات داسې دی کنه حاجی ها نو اختر داسې کمزور غوندې لګېدو ماته حاجی ها تاسو به اخترونو کې چکر لم نشئ ځکه چې تاسو خو پیمس به حال کم راغون شي داسې تاسو چې عام روزه کې به چکر مکر نه بس زه خو اسلام آباد کې وم حاجی ها او یو فلم وکړو د شاهد خان هغه د اختر ته لګېدلو او دا 2 فلمونو خو زاړو مخکینی جوړ شو حاجی ها او غټ اختر له ریکارډینګ شته کنه سم اختر ته شته ان شاء الله حاجی ها او غټ اختر ته 2-3 فلم دي حاجی ها شروع کیږي ان شاء الله جاوید صاحب هم تاسو لجی فورم کې د روان د ریزر د بدر مون ویلفیر ارګنایزیشن لاړه دی حواله باندې تاسو سوال غواړئ جاوید صاحب نو بدر صاحب او د جاوید خور پروګرام ته زه راځم خو یو نیم تر اون رسم څه پرابلم بي کنه او بدر منیر زمون لیجنډ او هغه سوپر ډوپر سٹار و دی کې شک نشته دی او ما هغه خدا سے وخت تر کړو را په ضروريانو پنجابیانو به شاب دونو بھائی ما بوتیاو هم بھائی بدر صاحب ډېر ملنسار او ډېر غریب پرورش ټایپ سره او ما کې پون پاو خو هغه بنو غریب خو پزمکه کې ناستو الله دې وکړي ډېر ښه سړی د دین علاوه خپل غونډه کې سواکي تاسو سره سمه تراغلي هغه سره لښ کې د مینوالو سره بدر صاحب تاسو دوه ویره واقعي خو ډېر دي خو بس دا ده چې ما چې کله خپل فلم هغه اردو شروع کو کاله دنده ګورو لګنو ما وای زه پښتانه بوزم اردو علما ته ډېر اکټران وي نمونه نه خلم عزتدار خلګي یار مونږ بوزم ویلې جو هماینه زه بدر صاحب بوزم همایون قریشي بوتلو امان بوتلو نو هلته لندن ته چې لاړو نو بدر صاحب خو ګریټ کنه خو هلته چې هغه کارونه مونږ سره کوم کول کنه هغه د ګریټ د لوی خلکو کارو یو
یو ظرف والا خلکو سهار وختي پاسېدو کیمره به سیټ کړي وو هغه زمانه کې خو دا ایري وړې کیمرې نه وې غټې کیمرې وې هغه پیسونه به تیار کړي وو لوډینګ به کړو خو پاتې شوی وم که نه که لوی مراد پروډکشن کې پوهېدو او ما یو فورډ ویګن اخیستی ما به چلولو هغه بکر سیټو په 300,000 پاکستاني ارزاني دا خبره 79 خبره ته کوم یعنې 50 کاله وشول تقریبا نو بدر صاحب به کیمره اوچته کړو هلته یو غر ولته مونږ ډېر تلو شوټینګ ته او دا نور اکټران چې تلي پښتانه دی به بس خپل سیل سپاټو کړو که نه چې لنډن ته راغلي بدر صاحب به ډېر خدمت کولو مینوال ته څه پیغام ورکول غواړې نو پیغام دا دی چې بس دعا کوي خپل ملک ته چې ملک نو انساني ازادي د ملک ازادي پکار ده او زما طرفه چې دی مزه چې مونږ یو چې پاکستان دی هر چا لاس کې خو د خو خلکو چې لاس کې او امین الله دې ملک ته داسې ملک ما دنیا کتلی څومره چې پاکستان خوبصورت دی او څومره چې دی کې منرلز دي معدنیات دي دنیا کې بل ځای کې نشته خو زمونږ لیډران چې دی بره چې کوم یې هغه دې ملک سره سنسیر ني نو زه سیاستدان یم یو پارټۍ کې یم او دا ده چې زه دې ملک ته ډېره دعا کوم دې ملک ته ډېر عزت راکړی او مونږ خو ډېر غریب خلک وو او پوره دنیا کې زمونږ نوم د دې فلم انډسټرۍ د وجې دنیا مو پکې وکتو روس جاپان امریکا سریلنکا نیپال او کوم ځایونه مو کاناډا امریکا د ټول شوټینګز کې مو کتلي زه خو اردو کې هم ډېر پاپولر وم ما خو اردو کې ډېر کار کړی دی بدر صاحب لغون اردو دغه و نو او بل هغه شبړ و نو که نه اردو شوشه موشه جي نه کوله سادګي به اختیار وله نو ما چې دی اردو فلمونه هم ډېر کړي او ما خو ماشاءالله 700-800 فلمونه مونږ کړي ما او بدر صاحب مدر صاحب بیا چې څو ورځو کې جدا شي زه به اردو کې کله کوم ځای لنډن امریکا و یار مزه نه راځي ته نه په سیټ بار به ما سره تلو سوات ته زما ګاډي کې بوتلو ناران ته بوتلو یو ځای میجر لیاقت صاحب د خدای وکړي هغه او دا بدر صاحب اوربل زمانه کې باغډیرۍ کې سن 73 یاد دی ماته 73 او 73 بالکل نن چې اسف خان موږ سره ناست دی چې دلته جاوید صاحب د زوی واده وسو میاشتې مخکې نو دی په کې زیرنه وکړي په موقع باندې موجود نو دی کور ول بیمار و هسپتال کې وس وایي وجه باندې دی ونه رسیدل نن دی مبارکې لراغلی دي السلام علیکم د ما ټولو مینوالو او خاص کار جاوید صاحب او زه ورته ډېره مبارکي ورکوم د زوی مبارکي ورکوم او دا راغلي ټول ملګري چې دي دی ته د زوړ اختر خو تېر شوی دی د اختر مبارکي مې ورکوم خو تېر شوی خو اختر خو تېر شوی دی که نه جي باقي خبره داسې ده چې د ما پیشه خو میډیکل ریلیشن سره ده خو آصف خان مې ماما دی زه یې خوره یم او د سره زه ګرځم دی چې چېرته م ځي نو زه د سره یم او بله خبره دا ده چې زموږ ماما یو داسې وخت کې په فلم انډسټرۍ کې داسې سوپر سټار پاتې شوی دی چې په پنجابۍ او په اردو او په پښتو کې دی بالکل سوپر سټار او بالکل هټ فلمونه یې جوړ کړي دي او ډېر ښایسته فلمونه یې جوړ کړي دي او بل زه به سټوډیو ته تلمه سردار خان لالا دی شاید دی والد صاحب د اوربل فلم بدعمله فلم دا چې څومره جوړېدل زه به تلم دی سره به ناست وم په سیټ باندې زه هم داسې لږ شوقي وم خو بس دا ده چې د ما پیشه بیله وه او کم جي فلم کې انګریز بل داسې چلو چې جي دا کاله دندې ګورې لوک فلم دی په انګلینډ کې د دې پښتون په ولایت کې د دې شوټینګ شوی و په لندن کې کاله دنده ګورې لوګ نو بیا د هغې دی ډبینګ کړو پښتون په ولایت کې نو موږ دې ځای نه 2 ګاډي بوتلو او لاړو کالام ته او په کالام کې هغه وخت کې دا د 1980 خبره ده په هغه وخت کې کالام کې هېڅ هم نو بس یو ټولو وړوکې غوندې په هغې کې مونږ کمرې وایشتې نو په هغې کې ما ته آصف خان وویل چې بای دې کې د تا یو رول دی او داسې چل دی چې ته به په موټر کې را روان یې او شپېلی به وې او
زه به تا باندې بره نه جمپ واما او تا به د موټر نه غورځوم او تا نه به زه موټر اخلم انګریز رولو. نو زه ډېر خوشحاله وم چې بای سهار به د مام شوټینګ دا واغه په دې کې مې چې کتل نو د شپې 11 بجې یو اصلي انګریز رالو د استرالیا والا. نو ما ته هغه ماما مې د هغه نه تپوس وکړو چې یو نو انګلیش. نو هغه ورته چې یس وای ناټ. نو هغه ورته چې وی آر ایکټرز اینڈ وی ویل میک د فلم هیر ټومارو انشاءالله. You are the producer. We are making a film. We are making the film. نو هغه نو ته ماته چې بای دا خو د اوریجنل انګریز ماته ملاو شو او داسې چل ورکو. نو ما دا د اوس نن راتلو نن شپې ته راتلو په کار خو دا و چې دی یو ورځ لیټ شوی وی او نور داسې واړه شاټونه ماما سره ما داسې کړي دي ډېرو فلمونو کې. نو ماما د موږ ډېر ښه سوپر سټار پاتې شوی دی. بل پراید اف پرفارمنس ورته ملاو شوی دی او په هر ځای کې زه خو د سره ګرځم چې کوم بل چې زه د سره ګرځم چې کوم ځای ته د سره زه لاړ شم نو هلته د دنیا راتاو شي او دومره شهرت دی په پاکستاني او خلک عزت ورکوي او الله تعالی دې ورته نورم عزت ورکړي. او یو دوا به وکړو په جمع په آخر کې الله تعالی دې اصف خان کور والا ایم بیمار دي الله تعالی دې ورته صحت او شفا ورکړي. الله تعالی دې موږ په کورونو کې خیرونو برکتونو او شفا واچي. الله تعالی دې موږ د هر آفت هر بلا هر مصیبت نه وساتي. یا الله یا الله چې څومره بیماران دي ټولو ته صحت او شفا ورکړي او دې موږ مامي ته صحت او شفا ورکړي. په دې باندې بس اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زما لپاره ډېره د فخر خبره ده چې زموږ د فلم انډسټرۍ یو لیجنډ یو مشر ستر زموږ د زوی د واده مبارکۍ ته راغلی دی. چونکې د دې کور والې بیمار الله شفا ورکړي په هغه موقع دې نور راغلی. نو زه د دې شکریا ادا کوم چې په هره موقع دې مال راغلي او زه د ټولو شکریا ادا کوم. زه ډاکټر صاحب د اسد علي صاحب د ریډ انټرټینمنټ چیرمن جناب اجاز خان بیګنا صاحب زموږ د مایا ایچ ډي پلس چیرمن چې کوم دی او د پښتو نیوز چې کوم زه په خپل سی او د پښتو نیوز د طرفه او جناب شازیب صاحب زموږ د پښتو چینل چې کوم نه دی د انکر دی. نو دته هم زه په خیرالي وایم او داد ورکوم چې اکثر موږ لا په ډېر کم تنګ وخت کې دې موږ له ځان نه رسوي. نو موږ ډېره شکریا ادا کوو. زه یو ځل بیا د اصف خان حاجي صاحب ډېره شکریا ادا کوم او دی چې زموږ ځای ته راشي نو زه لکه داسې ګڼم لکه چې بدر صاحب زما خواله راغی. زه په ده باندې فخر کوم او انشاءالله د بدر منیر ویلفیر ارګنایزیشن له طرفه موږ د حاجي صاحب په اعزاز کې یو ډېر دروند پروګرام به کوو. کم پروګرام چې د دې دغه په اعزاز کې به انشاءالله کم چې د دې لکه دغه د شخصیت دی د هغې باره کې به موږ هغه شان ښکلی پروګرام کوو. موږ حاجي صاحب له د اوس نه دعوت ورکوو چې زموږ پروګرام ته به انشاءالله خامخا راځي او دا موږ تاسو ته جو اعزاز به کوو. ډېره ډېره شکریا یو ځل بیا ستاسو ادا کوم. والسلام ټولو مینهوالو ته السلام علیکم.